ده چې دا 2-3 ورځې کېږي چې موجوده حکومت ترافیکو ریاست پرېکړه کړې ده جدي چې د ننګرهار همیشه بخار ښار ته له 4 دروازو خوانه به بالکل رشقې نه داخليږي. چوک نه را روان یم تر دې ځایه. چېرته ځئ؟ سیدامې ته. کاشترې خو ماشاءالله کوم 40-50 کاشترې ترافیکو مدیریت ټاکلي دي چې په دې کې به خلک انتقالوي. کاشتر ته څنګه ودرېدم ما نوبت رانغی. پیدا کې به کې وخیږي. خو بیا جالبه بله دا ده چې تاسو دا ویډیو وګورئ زرنجونو والا ته موقع پیدا شوې ده چې الټو والا ظلم کوي نو خامخا 100 روپۍ کرا غواړي نو مجبوره دی چې زرنج والا یې په 10 روپۍ ویسي. نو دلی او سنا نور شی په کار دي چې باید دا د ښار کې د خلک زی راځي او کم ځای نه بل ځای ته زی راځي دی او څه دغه برابر کړي. یو 4 کاشترې خو ټاکلي دي. کاشترې باید ډېرې شي یوازې د یو طرف ته نه دي دا خالي د رونټۍ طرف ته دا یو کاشترې بکلي پکې. تاسو وګورئ ماشاءالله څومره پراخه شوی دی او خلک هم ښه ډاډه تګ راتګ کوي او خلک وګوره سرکونو کې روان دي. د سختن تعالی په سپیشلي نامه سلام ننګرهار. نن خبرونه درته جوړوو بې رشکو ننګرهار. تاسې وګورئ څومره پراخه سرکونه او هرې لارې ګودرې د جلال آباد ښار بالکل فراخه شوي دي. وجه یې دا ده چې دا 2-3 ورځې کېږي چې موجوده حکومت ترافیکو ریاست پرېکړه کړې ده جدي چې د ننګرهار همیشه بخار ښار ته له 4 دروازو خوانه به بالکل رشقې نه داخليږي. لکه دی خوا د قمندانۍ جندرما پل نه دی خوا پلبیسود پل نه دی خوا او ترڅنګ چپلیار اډې نه دی خوا او ترڅنګ د عیدګاه جومات نارسیده دی خوا زراعت ریاست نه دی خوا بالکل رشقه نشي داخلي دی. راځئ ګرځو ښار کې خلکو نظرونه ملو خلکو سره خبرې کوو چې خلک د دې پرېکړې نه خوشحاله دي ستونزې څه دي کومې ستونزې شته کومې حل شوي دي خپرونه وګورئ ملتیا مو کې زموږ سره پاتې شئ. لیدونکو دا ورور چې دی وی راشه زه سره خبرې کوم وایي د کوم ځای نه پیاده را روان یم نو موضوع د رشقو ده او جلال آباد ښار کې یو او دې سره خبرې کوو. السلام علیکم. جوړ په خیر. ستړی مشه. خیر ده کراري ده خیرت ده. ډېره مننه. نوم دی؟ نور رحمان. لږ تیزې خبرې کوه. څنګه ډوډۍ دې نه خوړې که څه غرمې کې څنګه؟ ښه بیا ملامته نه یي. ډېره مننه. ننګرهار کې دغه څو ورځې کېږي رشقې په مطلق ډول بندې شوي دي خو یوازې په داخل په ښار کې چې ښار ته د 4 خوا نه رشقې نشي رادننه کېدی. مخکې ګڼه ګوڼه رش ډېرو مشکلات ډېرو دغه ستونزه اوس خلک زیاته حل بولي. تاسې څنګه بولئ؟ خلکو ښه پرېکړه سوې ده خو یو بله ستونزه داسې اوس د تګ راتګ کې ډېره زیاته ستونزه ده. مخکې به رشقې 50 ایشتې اوس الټو 100 1.5 روپۍ اخلي هغه ځای پورې دغه ستونزه ده. ته کوم ځای را روان وې؟ زه له مخابراتو چوک نه را روان یم تر دې ځایه. چېرته ځئ؟
سیتامې ته سیتامې ته کاشتري خو ماشاءالله کوم 40-50 کاشتري ترافیکو مدیریت ټاکلي دي چې په دې کې به خلک انتقالوي کاشتر ته څنګه ودرېدم ما نوبت رانغی ګڼه ګوڼه ډېره دوباره ډک شو ډاک شو اوس راغلم دلته ما دلته کوم نه کاشتر لږ انتظار خو به کوې که نه انتظار خو کوه که نه خو اوس مریضان راته هلته بر په تمه ولاړ دي زه دلته یم الټو والا ته مې ویل دغه برجه پورې مې ویسته وایي راکړه 100 روپۍ نو 100 روپۍ نو ته څه وایې ته چې دا بېرته دې ازاد شي دا رشکو ته دې یا د حل لاره جوړه کړي حل لاره دې جوړه کړي ازادېږي دې نه خو حل لاره دې جوړه سي حل لاره دې جوړه سي لکه دا د الټو کراګانې دي هغه سي راکمې سي خو 100 روپۍ خو مې خدای لاره نه ده زه د دغه ځای پورې 100 غواړم نو پرېکړه ښه پرېکړه ده خو دغه تګ راتګ اساني برابر شي یعنی ته چې کومه کرا چې رشکي هغه ساده الټو مالي باید ما کراوه ځکه خلک غریب دي وسه نه لري پیسې نسته کار نسته په دغه خاطر نو بیا به ټول خلک به رشکي خرڅ کړي الټوګانې به ګوره واله کا بس هر شي کوي خو دې ولس ته اساني راسي ډېره مننه خوشاله اوسئ ډېره مننه ملتیا مو وکړه او دا ښار کې چې دی درګر ښه پرېمانه کاشترې هم ټاکل شوي دي نو مسیر معلوم دی خلک چې دی دا کاشترې دوسرکې ته چکنورۍ ته سیتامې ته په ټولو مسیرونو کې کاشترې ښه پرېمانه شته دي رشکوانانو سره هم خبرې کوو ملتیا مو کې خپرونه وګورئ لیدونکو جالبه خدا ده چې ماشاءالله دغه پیاده تګ هم یو څه ناسه ډېر ښیي ځکه چې ورزش هم کېږي تاسې ګورئ هیوادوال زیاتره روان دي یو څه مسیره پورې ځان نسی شي چې ته کاشتر پیدا کړي پکې وخیږي خو بیا جالبه بله دا ده چې تاسې دا ویډیو وګورئ زرنجونو والا ته ښه موقع پیدا شوې ده چې الټو والا ظلم کوي نو خامخا 100-150 روپۍ کرا غواړي نو مجبوره دی چې زرنج والا یې په 10 روپۍ ویسي نو کمرمین مې وایي چې 100 کسانه کینی 200 روپۍ شوي تر چکنورۍ یا دوسرکۍ پورې خپل مسیر ته ځان ورسوي نو ملتیا مو کې خپرونه وګورئ لیدونکو ملنګ جان واډ کې یو او د کاکا سره خبرې کوم چې د رشکو بندېدو ته د پرېکړې ته څومره خوشحاله دی او کومې ستونزې را په ګوته کوي السلام علیکم کاکا سره سلام خیر ډېره مننه نوم دې کاکا نوم مې نظر محمد دی څه کاروبار کوئ ماما پلازا کې مې یو پیسو دکان دی دکاندار یو پیسو زموږ یو خپرونه جوړو ځانګړې موضوع ده چې جلال آباد ښار کې دغه زیړې هندي رشکې بندې شوې لکه داسې بندې نه دي چې لکه محدودو لارو نه جلال آباد ښار ته نشي را داخلېدی مخکې تاسې دغه ښار که ته اوسې ګورئ ماشاءالله وګورئ زیړ رنګ نه ښکاري الحمدلله اوس خو بالکل ښار صفا دی د رکشو نه او یو ښه کار شوی دی ښه اقدام دی بد نه دی ځکه چې د رکشو دومره بې منظمي جوړه کړې وه چې هر یو دکاندار دکان مخې ته په هر یو مارکیټ مخې ته په هر یو پیدارو ځای کې به دا به ولاړې وي او خلکو ته هغه د پیدارو لار نه وه چې پېتلی وي اوس الحمدلله هغه آزاد ګرځي خلک هغه پیدارو یې ازادي دي هغه ازادي دي د دې بدیل یو څه نور شی په کار دی چې باید دا د ښار کې د خلک ځي راځي او کوم ځای نه بل ځای ته ځي راځي دی یو څه ناڅه دغه برابر کړي یو څلوېښت کاشترې خو ټاکلي دي کاشترې باید ډېرې شي یوازې د یو طرف ته نه دي دا خالي د رونټۍ طرف ته دا یو کاشترې بکلي پکې دې خوا ته د سودو طرف ته د سرکې پورې باید میدان طرف ته هر طرف ته کاشترې برابرې شي نو انشاءالله دا مشکل به حل شي بیا عوامو ته به مشکل نه وي تګ راتګ کې به لږ شانته دغه مشکل نه وي حالات به ښه شي ځانګړې اډې ځایونه ورته جوړ کړي خلک به ورځي دا به ښه نه وي بالکل ډېره به ښه شي چې ځان همغه اډو دپاره خپل رکشې دپاره اډه جوړه کړي هغه اډې له دغه ورځي پکې یا رکشې داسې ځای ته ورکړي چې هغه مشکل نه جوړوي
ښار په منځ کې خلکو ته عوام زنانه چا سره پکې لارې تېرېدلو ځای نه وي پکې همدا ځای چې موږ پکې ولاړ یو دې ځای کې به 10 رکشې ولاړې وي دغه ځای پورې اوس دا ځای په پکې همدغه مخامخ دغه مارکیټ چې دغه ته تقریبا داسې یو چې د مارکیټ ته ننوتلو به لار نه وه سړی نه وتلی وته که نه دومره دوه هر څه دا ځایونه بند کړي پکې نو څه رکشو والا زیاتې کوو ظلم یې کوو دا زیاتې کوو چې د ودرېدلو ځای به نه و دا به پکې ولاړو نه خاص یو خپل ځای وي هلته ولاړ وي دغه شی نو اخر حکومت هم تنګ کړو صحیح ده لرې کړلې ښه کار شوی دا بد کار نه دی شوی خوشحاله اوسئ ډېره مننه سلام علیکم تاسو د کاکا نظر واورېدو زه د رشکوانانو نظر هم اخلو ملتیا مو کې خپرونه وګورئ تالاشۍ چوک تاسو وګورئ ماشاءالله څومره پراخه شوی دی او خلک هم ښه ډاډه تګ راتګ کوي او خلک وګوره سرکونو کې روان دي نو مخکې ستونزه مشکلات ډېر زیات وو قضاوت تاسو وکړئ خپرونه وګورئ الحمدلله بیا هم ښه راغلاست او هرکلی دا د جلال آباد ښار خپرونه د رشکو په اړه هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او قضاوت هم تاسو کړی وي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه شوپړ کې حاضرېږم تاسو پلی بهونکي ستن تعالی رب سپارم هر چې د چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د سولړي سوکاره تلفاتې افغانستان په هیله لوی الله مل د خدای په امان